وروسته له هغې چې په پلازمینه کې د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکو د دې ولایت والي په فساد او ناقانونه کړنو تورن کړ او ګواښ وکړ چې که تر پنجشنبې له دندې ګوښه نشي خلک به پراخ مدني حرکتونه وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې په پلازمینه کې د ننګرهار د حالاتو څخه د ناخبره خلکو څرګندونې وغندلې. په کابل کې او یا په خارجي ممالکو کې چې دغلته یو تعداد اشخاص اوسیږي او د هغې ځایه فتوې ورکوي، زموږ د ننګرهار د وضعیت په اړه باندې خبرې کوي، یا هم دغلته چې کوم روان حالت دي په دې مسایلو باندې خپل نظر څرګندوي. دا موږ ته د تشویش وړ خبره ده. هیڅکله دغه ډول اشخاصو ته موږ اجازه د دې نه ورکوو چې زموږ استازولي دي دوی وکړي یا د په رسنیو کې د ننګرهار د وضعیت په ارتباط باندې دوی وغږیږي. یو تعداد هغه ځوانان چې په کابل کې په مرکز کې په مختلفو وزارتونو کې رسمي وظیفې لري، مګر هم متاسفانه چې د مدني ټولنو د نوم نه غلط استفاده کوي او هغوی اصلا مدني فعالان نه دي. له بلې خوا د ننګرهار د والي بیان دغه څرګندونې په کلکو ټکو رد کړې او زیاته یې کړه چې یو شمېر مافیایي کړۍ غواړي په پلازمینه کې د ځینې خلکو نه په ګټې اخیستنې سره د دغه ولایت په اړه ناسم معلومات د خبري ناستو له طریقه خپاره کړي. غواړو له هغه کسانو نه چې دوی د اقتصادي او مافیا کړۍ دي او دغه اقداماتو په ترڅ کې د دوی ګټې له زیان سره مخ دي. له دوی څخه هیله لرو چې د خپلو شخصي ګټو په موخه د ننګرهار وضعیت ناامنه ونه ښیي. د ننګرهار اداره مصروفه نه کړي په دغه ډول موضوعاتو باندې، پرېږده چې موږ کار وکړو او د دې کار په نتیجه کې ننګرهار ته ګټه ورسیږي، پروژې راشي او ننګرهار یو ښه انځور ولرو. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت چارواکي وایي چې د فساد سربیره یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه هم ګړندۍ کړې ده.